اوس داسې هر چا سره خو زه 1500 کسه دي، زه چا سره خبرې وکړم؟ نو هغه چا سره به زه خبرې کوم څوک چې ډیموکرات وي. بشیر لغمانی چېرته ولاړلی؟ بشیر لغمانی کمنټ دې سته ته نه ښکاري. بشیر لغمانی دغه کمنټ یې ما پین کړی دی، تاسو دربین پسې واچوئ. پرویز خان وایي په دې میم سره نه خلاصېږي، په پښتو ولیکه چې زه ډیموکرات یم، نو بیا به دې زه راواخلم. ښه بشیر لغمانی ستا اخلاق دومره قدر دی، زه تا په دغه سربیره دې هم نه ایله کوم. زنګ د روان دی، نه دې ایله کومه. پاسې مکمله راونه باسم، چیرې دې پرېږدم؟ زنګ د روان دی چې قطع یې نه کړې. مه قطع کوه. ګوره ډیموکرات په خپل دین مه شرمېږه. افغان وطن دوسته تاسو ولیکئ چې ډیموکرات یم. ډیموکراسان بیخي ورک سوله. دغه د کمنټ یې سته، زنګ مې ورته وکړې، ښکنځل یې هم لیکلې وه، بیا یې زنګ هم قطع کړي ولاړئ. نو تاسو د ډیموکرات که کوم ډیموکرات سته یا کوم ډیموکرات وي، هغه منطقي ډیموکرات وي، هغوی دې راشي، هغوی دې بحث وکړي. وروره تاسو خو هېڅ چې موږ د طالبان موږ سره بحث نه کوي، خبرې نه کوي، په خبرو نه پوهېږي فلان. یو وخت ستاسو یاد مجاهدینو چې دوی به موږ ته ویل مخ ښکاره کړم، چیلنج به یې راکوئ. ما اوس د لقمان شهزاد ته مال مخ ښکاره کړه، وایي هغه زما یو مشکل دی. اوس نور موږ چیلنج ورکړو، دوی مخ نه شي ښکاره کولی. عبیدالله خادم نه پېژنم وروره، تېره تر اوسه عبیدالله خادم، دا عبیدالله خادم د درعلي زنګ او زه یو ځل قطع کوم چې د ډیموکراسۍ اقرار راته ونه کړي وروره، نه دې راخلم. وبخښه ما ځکه ونه پېژندلې. ته په سر سترګو به دې راواخلم. صرف دا ډیموکرات لفظ راته ولیکه، چې ډیموکرات نه وي هغه سره بحث زه نه کوم. ما زنګ وکړئ ځکه چې دا ښه دا شم ولیکه ګرانه یو کمنټ د شما خانه کمنټ ولیکه چې زه ډیموکرات یم، چې زه یې پین کړم. دلته اوس دستي دې راخلم وروره، هېڅ چا ته وخت نه ورکوم، تا راخلم. شما خانه صرف کمنټ وکړه ګرانه چې زه تا راواخلم. دا کمنټ وکړه چې ډیموکرات یم. بس زه دا یم ټوله کمنټونه تعقیبوم. زه لومړی دا یم ستا کمنټ ته منتظر یم. شیما خانې که شم خانې نه پوهېږم چې څنګه نوم دی، کمنټ مازې وکړه. شیما خانه کمنټ ولیکه. نقیب الله وایي چې وایي ته ډیموکرات او ډیموکراسي راته تعریف کړه. دا به زه بیا وروسته تعریف کړم، هغه به بیا زه بعد کې درته تعریف کړم. خو زه وایم چې تاسو خو ډیموکراتي نه ډیموکرات مه لیکه. شیما خانه تا ولیکه چې زه ډیموکرات یم. ګوره ته ولې شرمېږې په دې خبره؟ ګوره دا د ده کمنټ دی، تاسو د ده کمنټ ته وګورئ. دی په مجهول کې خبره پرېږدي، مجهوله خبره مه پرېږده. وایه زه ډیموکرات یم. دا خو څه کفر نه دی، دا خو څه انسان په دې باندې نه خوړه کېږي، نه انسان ډنګرېږي. ډیموکرات یم. زه درته وایم چې زه مسلمان یم. دلته 100 کمنټه درته لیکم، په خوله هم درته وایم چې زه مسلمان یم. نو وخت کې ته ډیموکرات یې ولې ما ته نه وایه چې زه ډیموکرات یم؟ دا به یو سند دی، زما او ستا تر منځ به پروت دی. که دې پړ راوستلمه ستا سره به ستا ډیموکراسي ومنم، که مې پړ راوستلی بیا به ډیموکراسي څه توبه اعلان کړي، بېزاري به اعلان کړي. دلته زه ستا څخه دا پوښتنه ځکه غواړم، قاضي نه یم، قضاوت نه کوم، په یو چا باندې فیصله نه کوم، یو داسې شی نه کوم، بلکې په دې باندې کوم چې زه د بحث دپاره دا زما سره یو دلیل پروت دی. دغه عزت شینواري تا هم بیا راخلم، عزت شینواري تا بیا راخلم، یو ځل دغه اوس دې راخلم. اوس زنګ هم درلی. عزت خانه ته هم منتظر واوسه، تا ویل زه ډیموکرات یم. دلې پاته شه زموږ سره، زه تا ته هم زنګ کوم. زنګ در روان دی. شیما خانه سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر سره یم، څنګه شئ؟ مننه، خوشحاله اوسې، الله دې خوشحاله کړه. موضوع مو ده په ډیموکراسۍ باندې چې ډیموکراسۍ کفر ده او که اسلام ده. نو همدغه موضوع مو ده ګرانه. اماده یاستې بحث ته؟ بلکل، ما بحث به وکړو ورباندې. بحث ته ګناه نه ده، که دې مطمئن کړو، خو
موږ به سهار تا سره په لاین کې ودرېږو که نه وو خو بیا به ته را سره ځې. دا به نو ډېره ښه خبره وي چې حق سره تسلیم کړو. دا به ډېره ښه خبره وي. زه یقینا که دې ما ته ډیموکراسي سالمه تعریف کړله، زه په دا لایب کې اعلان کوم چې زه ډیموکرات یم. زه به خپله اعلان کوم. خو که دې نه کړله راته تعریف او ما تا ته دا داسې تعریف کړه لکه څنګه چې زه اعتراف پر کوم، یا به ته هم دا اعلان کوې چې ډیموکراسي کفر ده. اوس راځم دې ځای ته چې د دې خپل کمنټ تکرار ته خپله کوې چې ته ډیموکرات یې شیما خان. ګوره داسې خبره ده، تاسو خو داسې کوئ لکه ما له چې نکاح راتړی او 3 ځلې راباندې وایي. خبره دغسې ده چې ما خبره ما کمنټ کړې ده. اوس دې ولیدله، هغه مېلمانه ته ولیدله، هغوی ته هم ما نکاح نه ورتړله، نه مې هغوی ته دلته میراث ور تقسیموي. هغوی چې راغله ولاړه. تاسو داسې کوئ چې ځان داسې پروف کوئ چې زه هر څه یم. ګوره مونږ خبره یوه ده، هره خبره مو یوه ده، داسې په ځان په خپلو عقیدو یا خپل خبرو کې داسې شکمن غوندې نه یو نه، نو خبره بالکل صفا ده. چې یوه ده، ګوره شیما خانه، ګوره خان ورور، مختصر جواب دی. ته ډیموکرات یې، په دې خبره ته قایل یې چې ته ډیموکرات یې؟ زه بالکل په دې قایل یم او زه ډیموکراټیک یم. بس صحیح خلاص، بس ما تسلي وسور. کمنټ پین دی اقرار دی وکړي چې د ډیموکرات یم. راځم و دې ځای ته چې که ته سوال لرې زما څخه مهرباني وکوې، که بیا زه وروسته زه سوالونه لرم نه. یو خو دا تاسو چې کوم د ډیموکراسي تعریف کوئ نه، تاسو وایي چې دا د یونان سره ښه راغلی ده نه. اوس که چیرې هر شی مو د یونان څخه صفا خبره ده، ته وایې. نه زه نه وایم چې د یونان راغلی ده. خو تا اوس هغه لقمان ته دغه وویل، خیر ما تاسې کتله. ما دا خو ډیموکراټانو لیکلي دي چې ډیموکراسي د یونان راغلی ده. زه د دې 100% مخالف یم چې ډیموکراسي د یونان راغلی ده. زه دا نه منم چې ډیموکراسي د یونان راغلی ده. ما ته تشریح کړه د کوم هغه به بیا بعد کې ته دغه سوال یې پراکه کوم سوال چې تا په مخکې او که یې بس نو ته خو دلته خاصې خبرې کوې. ته خو هر څه دا بعد کې جواب درکوم، دغه بعد کې جواب درکوم. سوال ته وکړه. ګوره لومړی خو تا په ما ډاډه کړې ده. ادم د پاره راغلی ده، د ټولو بني ادم د پاره راغلی، ټول انسانان د پاره راغلی ده. بیا موږ هغه ولې دومره کوچنی جوړو چې خالي د یو کوچنی قانون چې هغه د 1400 کاله زوړ ده. تاسو خپله په دې فکر وکړئ چې اسلام چې ده نه، هغه د وخت مطابق راغلی ده. لکه څنګه چې مطلب موږ د قرآن آیاتونه مبارک آیاتونه راخلو نه، هغه په واقعه به سوي واقعه باندې راغلی. هر تاسو به هم دا منئ چې هر څه په واقعه باندې راغلی ده نه. نو که چیرې هغه چې د واقع نه وي سوی، یا داسې آیات راغلی چې هغه د واقع څخه بغیر راغلي، واقع سره یو تړاو هم نه لري، زما په خیال سره نه به وي نه. آیا په نن وخت کې داسې هغه کم قانون چې ده نن چلېدلی سي؟ که چلېدلی سي نو په کوم بنیادو یې چلی؟ هغه بنیادونه چې خالي د یو څو خلکو خوښه وي او د انسانانو ژوند ته پکې خطره وي، انساني بشري حقونو پکې خطره وي، کم دیني حقونو ورته پکې خطره وي. نو جایدادونه کم جایداد چې د اسلام د شخص هغه ته خطره وي. خان صاحب ته سوال کوي که تشریح کوي؟ ته سوال کوي که تشریح کوي؟ البته تا خو بیخي تشریح تا خبرې ما ټولې اورېدلې، تا ته د دې شي دې خبره هم درکړو. زه د خبرې حق لرم، د خبرې حق به ته خو له ما سره البته ګوره د خبرې حق دوه شکله لري، سوال او ځواب. که ما سوال وکړي د ځواب راکولو حق لري، او که اوس تا ویلي چې زه سوال کوم، دا خو ته ما ته وضاحت کوې، تشریح کوې. ما ته تشریح مه کوه، ما ته سوال وکړي چې زه تا ته ځواب تا ځان داسې جوړ کړی ده چې زه که څه بالکل څه نه اورم، هغه جلا خبره ده. ګوره ته به موږ اورې، دلته داسې خبره نه ده. اورېدلی ما نه اورېدلی، ما تا ته زنګ کولو ضرورت نه لره. زه ته اورم چې ما تا ته زنګ کړی دی، زه ستا نظر اخلم، زه ستا سره بحث کوم. خالي دلته ځان داسې فکر وښایي چې ما ته زنګ ووایي، هغه خالي هغه څه پکې پوره کوي چې زه داسې سړی یم چې خلک اورم، خو خلک خبرې ته نه پرېږدي. خلک خبرې ته پرېږدم، ستا سره بحث کوم، اقرار دې وکړي چې زه ډیموکرات یم، بالکل در سره وامېخڅله. نو ته مهرباني وکړه زما ته، زه ستا څه سوالونه لرم. تا پر دې باندې 10 دقیقې ونیولې چې ته ما ته وضاحتونه راکړې. وضاحتونه مه راکوه، وضاحتونه مه کوه. په ډیموکراسۍ کې دننه زما څه سوال وکړه. ما زه په ډیموکراسۍ کې دننه سوال، د طالبانو نظام پرېږده، حکومت پرېږده، قتل عام پرېږده، دا هر څه پرېږده. دا موضوع ما نه ده، صرف ډیموکراسي او اسلام دې دوه بخشو کې، یعنې نور اسلام به هم په نور اسلام هم بحث نه سره کوم. صرف د ډیموکراسي په مورد کې اسلام سوی پر دې بحث سره کم کوئ. تاسو چې کوم موږ ته ما څه کوې وروره؟ زه چې هر څه کوم، زما کولو نه کول ته څه کوې؟ ته ډیموکرات یې،
تا زما سره شخصي دښمني ولې ته هغه خبرې کوي چې زما تا سره په دې دښمني ده زه ستا ته دا سوال کوم ګوره تعریف دغسې پېژنم لکه چې هغه حکومت چې د خلکو حکومت وي د خلکو دپاره وي هغه کې دا هیڅ نه دی لیکلي چې هغه کې د څوک د مذهبه راوګرځول کېږي یا د څوک مذهب ته په زوره قانع کړي او نه په اسلام کې دغه چې څوک دي په زوره قانع کړي دغه ته ټیک و مذهب ته نه نبي علیه السلام دا کار په خپل لاس باندې کړی دی او دلته دیموکراسي هغه په تا لاس کې ده دلته د دیموکراسي اصل مطلب دا راغلی دی چې د خلکو حکومت د انسانانو حکومت د وګړو حکومت که چیرې د وګړو حکومت وي په وګړو باندې نو هغه په وګړي پر کار لري چې وګړي څرنګه تطبیق کوي آیا هغه وګړي داسې هغه څه کوي چې هغه وګړي دا نظام کې راولي تاسو جامې وباسئ که یا هغه وګړي دا کوي تاسو اسلامي جامه واغوندئ چیرې دلته په وګړو باندې کار دی چیرې تاسو په وګړو کې کار کوي باید تاسو ډیموکراسي بدنام دا سوال مې واخیستی تا اقرار وکړي چې ډیموکراسي کې انسان غیر مکلف دی په دین کولو باندې خبره دي چې تېره که تا اقرار وکړو دا اقرار خو ما درته وویل دا کس زما ته بحث ګورې بحث دې وخت کړی دی د یو چا سره د خبرې کړي دي د بحث اصول در معلوم دي که نه یاره خو دا ستا په شان زما ستا لس دقیقې ووتلې ګوره زما ستا لس دقیقې ووتلې تر اوسه ته موضوع ته نه یې راغلی ته ما ته پر اسلام انتقادونه کوې پر اسلام نیوکې کوې پر دین ما ته نیوکه مه کوه زما لکه ډیموکراسي خبره ګوره ته دین ما ته منسوبوې تا دین ټوله طالب ته منسوب کړی دی نو بیا خو ته د دین لاس پرېږله بیا ته ډیموکراسي دین یوازې طالب خلاص نو تا خبرې ولیکئ دا خو د منطق نه دی ورونه ته منطق ووایه ته په منطق بحث وکړه ما تا ته کله ویل چې ته کافر یې ما کله تا ته ویل چې دین یوازې ما ټیکه ده د دین ټیکهدار یوازې زه په اسلام کې حق نه لري کفر بولئ خو زه دې بلکل یې بولم ډیموکراسي کفر ده سوال وکړه چې ولې کفر ده سوال وکړه چې زه ځواب درکړم دغه تاسې کوم دلایل وایئ په دې دلایلو باندې هېڅ داسې نشته چې هغه دې کفر ته واوړي تاسې د کومه اړخه وایئ تاسې کوم دوه غیر منطقي دلایل سوال وکړه دلیل نشته چې دا کفر ده دلیل نشته چې څه دلیل لري اتې ما د پروف که په دې شي باندې قرآن ته ژمنې احادیثو ته ژمنې تر ټولو مخ د قرآن ته ژمن یم زه د هغو پسې خو بیا احادیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغو ته ژمنې دا د مسلمان دا دوه شیان پر انسان باندې فرض دي که احادیث ته ژمن نه وي قرآن مني دا مسلمان نه دی ژمنې احادیثو ته صحیح اوس راځم آفرین صحیح اوس راځم دلته تا ته یو پوښتنه کوم چې ته وایه د ډیموکراسي کفر چیرې دی د ډیموکراسي کفر دا دی ډیموکراسي انسان آزاد بولي خپلواک یې بولي د دین په بخش کې په هېڅ دین انسان مکلف نه دی هغه که بودایي دی که عیسویت دی په دین کې داسې ده چې دلته په آیین کې په قانون کې دغه شته چې څوک د دین ګستاخي وکړي هغه د سزا مرګ د یو نظامه تعلق لري ګوره آیین ته ماته آیین ګوره آیین د یو نظامه تعلق لري تر یو کشوره تر یو ملک تعلق لري او ډیموکراتیک ګوره ډیموکراسي چې ده ډیموکراسي مذهب دی هر څوک چې وایي چې نظام دی دروغ ده هر څوک چې وایي چې دا ډیموکراسي دین دی ډیموکراسي مذهب دی هر څوک چې نظام بولي دروغ وایي هر څوک چې زه درته ثابتوم چې دا دین دی زه درته ثابتوم چې دین دی یورپ کې اوسېدلې یا نه یې اوسېدلی یورپ کې یا نه یې اوسېدلی په اسیایي هېوادونو کې چپ له افغانستانه دې کوم ځای لیدلی دی افغانستان سیوا کوم ځای لیدلی دی یو افغانستان مې لیدلی دی او یو کډوالي ژوند کې پاکستان لیدلی دی صحیح سو راځم یو مثال به درکړم امریکا ټوله مسیحیان دي یعنې عیسویان دي که نه وبخښه ټول عیسویان نه دي په هغه کې مختلف مذهبونه په مجموع کې درته یادوم اکثریت خبره به نه کوو صحیح اکثریت د امریکا عیسویان دي که نه که نه خو یهودیان هم پکښې دي مسلمانان هم پکښې دي هندوان هم پکښې دي هر څوک پکښې شته اکثریت د دې چې دی دا مسیحیان دي زه ستاسو یې پوښتنه کوم که په امریکا کې یو سړی راولاړ سي مسیحیت پرېږدي مسلمان سي امریکایان په هغه سړي باندې څه کوي څنګه که په امریکا کې یو امریکایي راولاړ سي یو مسیحي راولاړ سي مسلمان سي کلمه ووایي امریکایان و هغه کس ته د امریکا قانون د ډیموکراسي قانون و هغه کس ته کومه سزا اوروي هغه د ما درته ویله ما د وګړو حکومت ته په وګړو باندې دغه لري که چیرې به د دې وګړي ډیموکراسي په امریکا کې 100% سته ما دا سوال کړی دی ګرانه ته ما جواب راکړه که چیرې ته د امریکا ډیموکراسي دلته که چیرې ته د امریکا ډیموکراسي دلته راولې
هغه بیله خبره ده. تا څه خیال دی تاسو په افغانستان کې ګوره ته دیموکراسي کې به ماته دیموکراسي څنګه جوړې یوه دقیقه ته په دیموکراسي کې دیموکراسي ماته جوړې ته په دیموکراسي کې دیموکراسي جوړې دا به کومه کیسه ده تر کاسې لاندې نیمکاسۍ ته جوړې په دیموکراسي کې بیا بله دیموکراسي پیدا کېدلی شي ټوله یوه دیموکراسي ده افغانستان کې که ویم به د امریکا دیموکراسي وي که په امریکا کې ویم به د هغه دیموکراسي که ته وایې چې نه ده په افغانستان کې د امریکا دیموکراسي د امریکا یا د افغانستان یا د ایران یا د پاکستان د دې نامه سره لیکل اسلامیک دا خو یو دروغ دي دا خو یو دروغ دي دا خو ولسونو غولول دي د ولس په سترګو کې خاورې اچول دي اسلامیک چیرې و ایا زه تاسو ته نه کوم اسلام دا معنا چې زنا دي کیږي په عمل کې یوه دقیقه پوښتنه درڅه کوم پاکستان اسلامي جمهوریت صحیح سستا خبره ده په پاکستان کې زنا کیږي پر زنا یو څوک سنګسار شوی دی پر غلا د چا لاس قطع شوی دی خبره کومه د اسلامي امارات په وخت کې دغه مدرسو کې دغه ماکشني ماشومانو سره زیاتې بکې دروغ مه وایه مدرسو باندې تنقید مه کوه ته په دین تنقید کوې ګوره دلیل در خلاص دی چې منطق در خلاص دی ته په مدرسه باندې ټاپه لګوې ګوره شمس په مدرسه ته په ملکو ته مسلمان پیش کې ثبوت دی دا اوس د ملا ویډیو چې راکتلې دا لوی ژړې د ملا خپل اربکی دی دا په خپل اربکی دی دا زما د ولایت دی د میوند ولسوالۍ دی درته زه ښه پېژنم تر دې غټ حرامي په ټوله میوند کې نشته ګوره تر دې غټ حرامي په ټوله وطن کې نشته ګوره دا ډیموکراتیک دی دا لکه ستا غوندې ډیموکرات دی دا اربکی دی دا داسې یو ګیم جوړ کړی دی دا یو ګیم جوړ کړی دی څو مسلمانان په دې باندې وغولوي وده زه د دې ثبوتونه لرم هغه ځای چې زه په خبر یم او تا لیدلی نه په هغې کې زما سره مه ګزوه زه د هغه ولایت یم هغه مې ولایت دی هغه مې ځای دی او ته ماته د اسمانه غږېږې ته به در ما ورشه په خبر یې دا ډیموکرات دی دا یې د 100 ډالرو د 100 افغانۍ دپاره د علماو د توهین دپاره داسې یو بناموسه پیدا کړئ چې هغه رالې دا خبرې وکړي ګوره دا دلیل مه ګرځوه زموږ د کلي د ملا خبره درته وکړم چې شپږ کلن ماشوم یې دغه کړی و ټیک شو هغه فکر کوم ته به کړی ګوره د بل ماشوم خبره مه کوه بل ملا مه لګېږه چې ته خپله تا سره خپله تجاوز کړي یو ملا مهرباني وکړه راویښئ هغه ملا موږ به هغه ملا صاحب ته وایي چې بل وخت په داره ګوره ته ما سره منطق وایه ته دا اوس تا کوم بحث په مخه راخستی دی کوم ملا که ستا سره جنسي تجاوز کړی دی پر تا ظلم کړی دی په تا کوم ظلم کړی دی حق لرې زه به ستا باسخات د هغو څه وکړم ګوره زه ستا حق را اخلم یوه دقیقه شیما خانه که کوم ملا پر تا باندې تجاوز کړی دی حق لري چې زه د هغو څخه دا ستا حق واخلم نوم یې واخله او تعداد یې یاد ځای یې یاد څو وارې چیرې په کوم وخت چې په تا یې نه ده کړې دا دروغ مه وایه دا دروغ مه وایه چې پر دغه ځای کې ملا ده ستا دښمني د دینه سره ده زه فکر کوم ته هغه ډیموکرات یې چې لکه څنګه چې امریکایي ډیموکراټان دي هم هغه شانتې ډیموکرات یې تا ویل زه مسلمان یم دلته ماته د اسلام خبره م کوې دلته ستا جرحه پر مدرسه ده دلته ستا جرحه پر ملا ده دلته ستا جرحه پر عالم ده پر دین ده ته د دین سره دښمني کوي که د ملا سره کوي او که د ډیموکراسي او پر دې تقلید باندې ته خپل دین راخې ته ماته هغه شان مه یادوه کوم شان چې ته ماته د افواهاتو څه وایه زه تا ته عملي شان درته یم تا ویله چې په کوم دلیل د ډیموکراسي کفر ده با چې تا ته دلیل بیان کوي ته زما د بس په منځ کې پرک پرک وایې راغورځي هغه خو نه واورې زه تا ته د ډیموکراسي کفر کوم بیا غوږونه دلته ونیسه چې زما د ډیموکراسي توبه ده که ما ډیموکراسي کفر ثابته نه کړله زه به ستا سره د ډیموکراسي اعلان کوم د دغه 800 کسو په ناسته غوښته زه تا ته ډیموکراسي کفر ثابت کړم ډیموکراسي په دې باندې کفر ده چې په ډیموکراسي کې انسان غیر مکلف دی انسان په هېڅ دین باندې مکلف نه دی دا سړي خپل کار دی که کوم دین کوي هم یې خوښه ده که کوم دین نه کوي هم یې خوښه ده دا د الله جل جلاله د دین سره په ټکر کې یو خبره ده الله جل جلاله د انسانانو پیرانان ټول د خپل دین دپاره پیدا کړي دي په قرآن کریم کې په سورة الزاریات کې اخرني آیاتو کې دغه آیات راغلی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا د ډیموکراسي د کفر یو دلیل شو دویم دلیل په ډیموکراسي کې د حق او د باطل معیار د خلکو ډېرښت دی خبره وکړه بس هغه حق دی لکه انتخابات چې انتخابات هر چا ډېر یوړله بس هغه پاچا دی که خرو رایه ورکړې وه که لیونیانو رایه ورکړې وه که جاهلانو رایه ورکړې وه که شو خلکو رایه ورکړې وه بس بلا رایه د هغه د هغه پر مخ به راځي چې ډېرو خلکو رایه وړې وي نو په دین کې چې دی په دین کې کثرت د خلکو معیار د حق نسي ګرځېدلی بلکې د الله جل جلاله حکم معیار د حق دی د آسماني وحي معیار د حق دی دا د ډیموکراسۍ د کفر دویم دلیل دی
دریم دلیل مساوات دی، یعنی نر او ښځه یو رقم، نر او ښځه یو رقم، نارینه او زنانه یو رقم، ځوان او سپین ږیری یو رقم، عالم او جاهل یو رقم، ډاکټر او انجینر او ساینسدان دا غیر دا ټول یو رقم، دا ګرد یو رقم. دوی خبرې وکړې ټیک تو دریم هم واوره، دا دریم دلیل هم واوره. مساوات په دیموکراسي کې راغلی دی. مساوات په اسلام کې الله جل جلاله څه وایي؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دا یو. دویم مساوات د مور د پلار ترمنځ په دیموکراسي کې نشته. دا پلار او مور زوی دا درې سره یو حق لري، یو شان دي. الله څه وایي؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. د مور او د پلار په وړاندې به د اف غږ هم نه کوي. بل ځای الله څه وایي؟ وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. او بل مساوات په دیموکراسي کې د عالم او د جاهل. د عالمانو په حق کې الله جل جلاله فرمایي انما يخشى الله من عباده العلماء. دیموکراسان وایي نه، دا دواړه عالم او جاهل یو رقم دي. د هغه رقم د همسایه په حق کې چې څوک د یو چا همسایه وي، د همسایه ته اسلام یو جلا حق ورکړی دی. هغه همسایه چې مسلمان وي هغه ته 2 حق ورکړي دي. هغه همسایه چې مسلمان او قریب دی هغه ته 3 حق ورکړي دي. هغه همسایه چې په دین دی هغه ته 1 حق ورکړي دي. والجار ذي الجنوب والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ګوره دا هغه دلایل دي، دا هغه څه دي که ته مسلمان یې په دې ټولو دیموکراسي کفر ده. اوس نو ته مې رباني وکړه ما چې اسلام ته مولوي صاحب خبره واوره. خبره داسې ده بالکل مسلمان هم یم، په دین باندې محمدي هم یم، خدای منم، قرآن منم، محمد منم. مسله داسې ده مطلب زه د 5 منټو لپاره زه ګرځم مطلب ډیموکراټیک نه یم. ټیک ستاسو دین در سره منم، ستاسو دین ما دین به چی شي دیموکرات نه زما دین به منی ته چی شي سوي که يهودي مجهوله خبره ما زه داسې خبره کوم دا ستاسو چې دا زه داسې خبره دا کم جهاد خبره چې ته کوې دا کم د شرع خبره چې جهاد ته مزه دیموکراسي تر موضوع په دیموکراسي د شرعي نظام خبره چې کوې د شرعي نظام چې مطلب تیغه چې پښپوژ نوي کې چستي نظام و ټیک دا تر یو پوري دا په دې نظام کې تی مشتتره تی به موږ مشتبل خیرات هغه بل ګوره هغه شیما خان ته ورکوروره ته خو ناولده فکر راغلی دا بلا کومه موضوع خبرې به سره کوو هېڅ یو ناولده نشته موږ دلته ډوډۍ نه ده کړې چې مطلب سات خبره ده بیست صحیح ده ودرېږه نو ګوره زه هم داسې دی چې باره ته آخري منطقه خالي پرېږدې کمیونټي پاتې تاسو نه یاست که ته وایې چې تا سوال دا دی چې تا په هغه نظام کې موږ ته څه راکړله ما درته ویله انسان ته لومړیتوب تر هر څه اسلام لري زما په نظام کې کامل اسلام و شریعت نافذ و د شریعت احکام تطبیقېدل هلته دین و یعنی قصاص حد رجم دا ټول موجود و د خلکو عزت ابرو ناموس دا محفوظه وه د خلکو مال محفوظ و همدغه عمده شی چې د بشر تقاضا ده د نفس تقاضا ده طبعي تقاضا ده دغه عمده ټکي زما په نظام کې موجود و یا دا خپل فرعي لري فرع ته بیا هم بیا زه ستا سره بیا بحث وکړم چې دا صحیح خبر صحیح بالکل صحیح بیا په افغانستان کې په 100 کې 90 کسان ستاسو د شرعي نظام څه خلاف دي څه مسله کېدلی د تاسو سره ولس څه سره پر لار نه یو دقیقه نه دي خلاف نه لاس کسان دي مجهول وروره ستانو خو زما نه دي زه تا ته په کوم نوم راوښیه شیما ته در شي دي خبرې زه ځم شیما وروره ته وایې چې ستا سره 90% خلک خلاف دي زما په لاس کې 80% خاوره ده دغه 80% چې زما په لاس کې ده دا د ستا خبرې تایید کوي او که ستا خبرې تردید کوي تا په خپله درواغجن ثابتوي چې کوم ولایتونه په لاس کې دي په کوم ولایت زما په لاس کې نه دي د کوم ولایت کوم ولایت کې ولسوالي زما په لاس کې نه ده ته هغه ولایت مطلب زه حال درته کوم زه خالي زه نه یم په خبر تېر راوښی ستاسو کوم خلاف مطلب ستی په لاس کې دي د کابل څخه 10 کیلومتره هغه طرف ته شرق ته غرب ته جنوب ته شمال ته لاس آزاد د وسلې سره راوځي بې وسلې راوځي دا زما نظام تاته ثابت د کابل د ارګ څخه 10 کیلومتره ګوره د ارګ څخه 10 کیلومتره اخواته راوځه بیا ستا کور ودانۍ زه تا منم چې بیا زما نظام نشته زه تا ته کوم ځای راوښیم د دې کندهاره څه ونیسئ جنوبي غرب حوزه کندهار دی کندهار هلمند روزګان زابل نیمروز فراه دایکنډی دغه رقم بادغیس غور دغه رقم هرات
دا ولایتونه ټول راواخلم بغیر د هغه یو څو ځلګیو څخه چې په مرکز د بازار کې وي ستا د هغه څخه سیوا ته په کوم ځای کې تسلط لرې. د کابل کندهار عمومي لاره اوس بنده ده. دا چا بنده کړې ده؟ ستا سره خو 90% خلک ولاړ دي. د هرات کندهار لاره بنده ده. چا بنده کړې ده؟ نظام دی. دا ټول هغه څه دي چې د دې نظام سره 90% افغانان مخالفت لري، نه غواړي 10% چې یا ملحدین دي یا ډیموکراټان دي یا د پیسو شوقیان دي یا دوکه سوي غلامان دي. دغه 10% هم دا خلک دي. 90% خلک دا نظام تردیدوي. ګوره یو ښکاره مثال یې زه انتخابات در کوم. د تلې یا نظام په شپږم انتخابات وسل 28 میلیونه نفوس افغانستان لري. په تا باندې ناوړي توکي تا مردود بولي 1 میلیون رایه درکوي. ته ځان ته بیا مشروع حکومت وایې. 1 میلیون تا ته 1 میلیون رایه درکړې ده. تا دې ته حساب کړی دی ستا مهاجر ستا کډوال څو دي؟ هغه کډوال دي په بلا پسې هغه چې دلي دي هغه په بلا پسې 15 میلیونه نفوس په افغانستان کې داخل دی. 14 میلیونه نفوس په نوملیکنه کړی. تاسو یو څه پرېښوي 14 میلیونه ما پر یو چا توپک نه دی نیولی. ما په یو چا توپک نه دی نیولی چې ولا کرای نه. ما ګوره یو څوک چې دین ګوره دا دین چې زه حق ګڼم چې نور سلام دا زما دین دی. زه په هره ساحه کې چې د دین یو اجلاس یو غونډه وي زما د دین یو درایي په هغه باندې د یو انتخاب وي چې مرګ مې هم یې زه هغه ځای ته ځان رسوم. دا خلک د ډیموکراسۍ په حقیقت کې پلویان وایي یا د طالب د ګزاره ولې بیرېدل. د طالب په ګزار باندې دوی ولې ډیموکراسۍ ته نه ولاړه ولې رایه نه کړې سیمه. دا خلک بېزاره دي. دا خلک دا ملت بېزاره دی. دا افغانان دي. په افغانانو هېڅکله ډیموکراسي څوک نشي تپلی. ته که ډیموکرات یې ته ډیموکرات یې هم نه. زه ستا سره ډیموکراسي پوښتنه کوم. دا بل چې درته ناست دا خبرې درښیي هغه ته دې وایم تا ته هم وایم یو بل ډیموکرات هم راولئ. ډیموس د دې لغوي معنا ماته وکړه. ډیموس څه ته وایي؟ کراتوس ته بیا باد کې راځو. ډیموس څه ته وایي؟ شاید انګریزي به مو هم زده وي. تاسو موږ یورپ نه دی لیدلی. زه دا اوس هم فکر کوم چې تاسو یا ایران کې یا ترکیې کې یا بل ځای کې یاست. مهرباني وکړه. ډیموس څه ته وایي؟ غږ دې سته ګړنجی دې نه سته. شیما خان غږ دې نه سته. شیما خان اواز دې وسته. نټ نه کار نه کوي. فکر کوم منطق خلاص وله. ما سوال کړی دی ډیموس څه معنا؟ ډیموس ته څه وایي؟ تال زه ډیموکرات یم. غږ وکړه شیما خانه. ښه ومې هم لیدلې جناب محترمه. ښه اوس راته ووایه ډیموس څه ته وایي؟ شیما خانه غږ وکړه. دلته خلک انتظار دی. که غږ نه کوې نو چې زه دې قطع کړم ځواب راکړه. ډیموس څه معنا؟ شیما خان ورې زه قطع کوم هم نه. تاسو څه ورته ګورئ چې اوس به دی خپله د میدان شیما خان ولاړئ. دا یې ډیموکراتان دا یې ډیموکراتان دا یې د دې ډیموکراسي. دا تاسو سره بحث وکړم. اسلام پال ملګري دې زما څه ناراضه کېږي نه چې ولې زنګ ونه وهي. ځکه زه غواړم چې زه د دې سره بحث وکړم. تاسو ټول مې بس د سر سترګې یاست. اسلام پالو د ډیموکراسۍ دشمنانو د ډیموکراسۍ تردیدونکو سر سترګې مې یاست در نظر سم. په زنګ زه ډیموکرات ته وم چې هغه ډیموکرات وي. ګوره د ساره سما 4-5 ډیموکراتان اخیستي دي. ما ته یو ډیموکراسي نشي تعریف. شرمېږي دا نشي ویلی چې ګوره دلته دا دی وایي ځای یې سته جوګه یې نشته. کمنټ یې دلته پاتې دی دی وتښتېدی ولاړی. د دې هر یوه به هم داسې ځایونه پاتې وي دی به تښتي. کریم خانه ولیکه چې ډیموکرات یم. ته خو مبارز یې وروره. زه به تا ته ډیموکرات ولې وایم؟ ته خو مسلمان یې. وبخښه نومان یې هم د داسې حشراتو نومان وي. شیما خان دا اوس څنګه نوم دی نه پوهېږم. که ترکیب ته د لغتو موږ واچوو شیما څه ته ویل کېږي؟
نو زه په دا نه پوهېږم داسې حشراتو سره موږ په دې وخت کې چې یو څوک د کوم دین تقلید کوي مذهب کوي عقلا دته به خپل دین معلوم وي چې ما دین څه دی باید زه څومره په دې دین کې دلته د عبیدالله خادمي په نوم باندې یو دی دا خادمي را پیدا کوي دا خادمي راولئ دا غټ ډیموکرات دی او حتی چې ځینې خلک په ده باندې نورې جرح هم لګوي محمد نبي چې ځینو ویل دا دغه دی چې ملحد دی هغه ملحد دی را حاضر سي هغه ملحد سره به په الحاد کې بحث وکړو دا ډیموکراسي د الحاد پیداوار ده زه ډیموکرات راخم ملګرو زه بخښنه درڅه غواړم زه ډېر معذرت درڅه غواړم مطلقا صرف هغه خلک راخم چې یا ملحدین وي او یا ډیموکراتان وي ځکه ډیموکراسي زه کفر بولم که په معنویت کې زه یم ډیموکرات تا خو ستا نوم نه دي زده ډیموکرات ته ډیموکرات یې ډیموکرات نه پکار دی ته د ډیموکراسۍ نوم ځکه سم د خپل کمنټ ولیکه نو بیا به زه وکړم ته ډیموکرات یې که ډیموکرات یې زه ته ډیموکرات څه بیا زه تا راخلم ګرانه نوم دې زما د ذهن ووتی وایي زه ډیموکرات یم سلیم مسلم نو ته ولیکه چې زه ډیموکرات یم زه تا راخلم هر هغه ډیموکرات چې تاسو در معلوم دی زه هغه ډیموکرات راخلم د خیاطانو پلار یې ته خو د دغه ډیموکراتانو پلار یې زه درته وایم چې ډیموکراسي کفر ده ډیموکراسي کفر ده مطلقاً کفر ده سلیم مسلمه تاسو چې هر څه غلط الفاظ استعمالوئ مورخانه بدو دلته دا چا لیکلي دي لقمان شیرزاد صاحب تا تېښته زنده‌باد ولا ډیموکرات یې نو زه وایم بیا به ولاړ سې شبکه لقمانه ولیکه کمنټ سهیل خانه ستاسو ګیله موږ په غلطو الفاظو نه کوو هغه کوم چې ته په نازېږې هغه ټینګ ډیموکرات یې راوله هغه ټینګ ډیموکرات ګورې ما درته ویلې چې هسې ډوزې ما ته مه ولي چې کمنټ ما زنګ ووه ولیکه ورته زه ډیموکرات یم دغه جمله ورسره ولیکه چې زه دې ودستي راواخم هر یو چې که زما څخه کوم ډیموکرات تېر سو تاسې یې را په یاد کړئ هغه ته ریپلی وکړئ خیبره دروغ وایه هغه ډیموکرات یې تا پرېښوئ هر څوک چې ډیموکرات په پښتو دې ولیکي چې زه ډیموکرات یم هغه ډیموکرات چې کوم ډیموکرات یې ولیکه په پښتو باندې ولې شرمېږم د ځینو خو مدا د بسترې دلته زما سره په ریپلي کې پرتې دي ما پین کړي دي هغه نسته صاحبان یې ولاړه ډیموکراتان او ډیموکراتي دې ټوله ولاړه نو که تاسو هیله کوم دلته ښکنځل هم کوئ او بیا وایه چې ټول بره درنه تېر سول ریپلي که دلته ریپلي که هغه کس څوک چې ډیموکرات وي ته هغه ریپلي که دلته یې راولې چې زه بحث ورسره وکړم والله په بالله چې ستا د متفکر سره بحث ته آماده یم ته خو دا ډیموکراتان خو څه کوې هغه چې ته یې متفکر بولې ته ورته بابا وایې زه د هغه بابا ته آماده یم که د ارګ ادرس لرې هلته یې دا ویډیو ور ورسوه هغه چې په د جنازو په لمانځو کې بیړنۍ ناستې کوي هغه ډیموکرات سره زه بحث کوم واقعا غني مو ډیموکرات دی اصلي ډیموکرات غني دی دلیل یې دا دی چې خپله لور یې لسه کونه ګرځي بېادبي دې ډېره معاف دی زوی یې ازاد دی که کفر کوي که اسلام کوي که د شلو نارینهو سره وي که د شلو زنانهو سره وي د کوم هېواد په امریکا کې نوي تازه انتخاباتو ته ټاکنو ته ولاړ نومان دغه اوازه هم سته چې طارق غني د هغه سره د همجنس بازۍ یا د همجنسي اړیکو تړلو یو تړون کړی دی ان قریب به واورئ چې طارق غني بین اشر غني د امریکا د پلانکي ګوند سره چې د ټرمپ د ګوند سخت مخالف هم دی د هغه ګوند د مشر سره همجنس بازۍ کې واده کړی دی بیا نو واراسه ماما لور دې لیونۍ ده بیا به موږ غني ته وایي چې اوس د مردانه المسیان مبارک سه زنانه المسیان خو نه لري اوس مردانه المسیان چې بیا به اطلاق پر دې څه کېږي لورې ازاده ده خپلواکه ده ایله ده که شلو توریانو سره ګرځي که شلو سپینو سره ګرځي هغه ازاده ده دا یقینا چې اشرف غني ډیموکرات دی بله دا د رولا غني ازاده ده رولا غني د رولا غني څخه رولا منډۍ جوړه سوله دا د حریت دی دا د دې ازادي د ډیموکراسي ورکړې ده نو دغه اصلي ډیموکرات دی هر څوک چې وایي چې زه ډیموکرات یم او د غني رقم طریقه نه کوي ښځه بازار ته نه باسي او مینه بازار ته نه باسي لور بازار ته نه وباسي نه دی با عقلا د خپل بابا غوندې ډیموکراسي خو وچلوئ
د خپل بابا نه خو وبېرېږئ. نو تاسو عجبه ځان ته ډیموکراتان وایاست. د منطق او د عقل دوره. ډیموکرات هر یو چې دلته کمنټ وکړه ډیموکراته زه ستاسو کمنټو ته ګورم، ورنه زه د موبایل سکرین ته زه نه ګورم. او دویم دا چې ډیموکراسي په افغانستان کې بل غټ ډیموکرات څوک دی، هغه دوستم دی. زما تاسو به وایاست چې دوستم ولې ډیموکرات دی؟ اشتي بیچاره چې سپین ږیری په 80 او 85 کلنۍ کې کم زور ورسره وسو، کم جبر ورسره وسو، دا د دوستم حق دی چې اشتي سره یې وکړي. حتی په ډاکټر غني باندې دوستم دا حق لري د ډیموکراسي د نګاه ته چې هغه چم ورسره وکړي. ډیموکراسي دا حق ورکړی دی. دوستم یې په هغه لري، هغه یې په ده لري. دا ډیموکراسي یو په بل سپري. ډیموکراسي همدغه ته وایي. نو وخت کې چې ډیموکراسي په بل سپري په معنا ده، موږ دوستم ملامت وګڼو. که دوستم ملامت وایي، اقوام متحده پورې د اسچي نارې ورسېدلې. هغه ویل نه مړه تا اوس د کومه ځایه راخیستی دي، دا د ده حق دی. نو د څه کړي وای ده؟ وخت کې چې هغه د هغه حواس دومره اندازې ته رسېدلی وای، نو هغه به بیا څه کړي وای؟ مخکې هم دغه یو ویشتي ور پاتې و، دا یو ویشتي و. ته خپله اصل ډیموکرات یې، په دغه چل ډیموکراسي ته تبلیغ کوي. د وایه دې څه دغسې نارینه خلک مې خوښ دي چې دغه نه په منطق سمبال وي. نو کم څوک چې د ایسچي غږ یې نه واورېدی، تر اقوام متحده پورې ایسچي ولاړی، بین الملل پورې ته د دوسیه ولاړله. د ایسچي غور چا وکوي؟ آیا نجات یې ورکړي د دوستم څخه و ایسچي ته؟ ولې نه ورکوي؟ ولې نه سوی خلاصولی؟ نن هم ایسچي نارې وایي چې زه خپل دغه ظلم چې زما سره سوی دی، دغه تجاوز چې زما سره سوی دی، حق می خواهیم، حق می خواهیم، حق می خواهیم. در داخل افغانستان هیچ قانون نیست، هیچ قانون وجود ندارد. دا د اشتي خپلې خبرې دي. دوستم چې څه کړي دي، هغه وایي من بر افتخار افغانستان، به مردم افتخار افغانستان میگویم که من کردار چه کردار میکند او خوب کرداری من میکند. کله کله بیا وایي چې دروغ بگویی، راست نمیگویی. وقتی که اشچی راست میگوید، دوستم وای من حاضرتم در کدام محکمه، در کدام کمیسیون، در کدام محکمه عالی، استر محکمه، هر جایی که میخوای من حاضرتم. دلته خبره دا نه ده، دلته خبره دا ده چې یو په بل سپرېده د ډیموکراسي اصلي تعریف دی. ټلیفون د چا د پورته کم خو یو ډیموکرات ما ته وایي زه له ډیموکراته سره بحث کوم. راسئ وروره، تاسو یو ما ته ولیکئ چې زه ډیموکرات یم، وروره والله راخلم، زه تاسو ته انتظار یم. خپلې خبرې مې ستونې وه چې زه ستړی شم، تاسو ته زه ګورم. تاسو کمنټ وکئ چې زه ډیموکرات یم وروره، زه تاسو راخلم. دغه اشیب خان دی، هر څوک چې دی، دا خو ډېر ګستاخ انسان دی. ونیسئ ملګرو، ډیموکرات هر ډیموکرات چې وي، زه یم ما راواخله. ښه کوچنی خان ته ولیکه چې زه ډیموکرات یم. کمنټ به زه دا یم پین کړمه. ولیکه چې زه ډیموکرات یم، هغه د ډیموکراسۍ کمنټ زه پین کوم. ته به وایې چې ته زما کمنټ څه کوې؟ ستا کمنټ لکه دا اوس چې د شیما خان کمنټ میراث پاتې و، ستا میراث به هم زه داسې پرېږدم را سره. کوچنی خانه کمنټ مې پین کړی دی، که ډیموکرات نو ونسه. والله چې په هر چا پسې ګرځم چې هغه ما د ډیموکرات زه په هغه پسې ګرځم. که مازې معمولي چې هر څوک وي زه هغه رااخلمه، چې هغه ډیموکرات وي زه له هغه سره بحث وکړم. کوچنی دې کمنټ وکړي چې زه ډیموکرات یم، دا اوس به زه زنګ ورته وکړم. سلیم مسلم، ښه ته ډیموکرات یې، اوس دې کمنټ پین کوم. اوس نو منتظر شه چې زنګ درته ووایم. مخکې دې نو ځکه ما نه راخیسته چې ته ډیموکرات. چا لیکلي دي؟ دروغ ولې وایه؟ قدرت الله نورزی ته دروغ ولې وایه چې 200 کسانو لیکلي زه ډیموکرات یم؟ دغه 200 کسانو څه 2 کسانو ته ریپلې وکړه، هغه د ما داسې بحث ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ پیره. الله صاحب ښه یې جوړ یې؟ شکر دی. تا قرآن خو چې د ډیموکرات نه دی، ته څنګه ډیموکرات یې؟ نه یم خو نه ډېر ښه سلام که نه.
ولا حول ولا قوة. ګوره زه وایم زه چې کوم خلک ډیموکراتان نه وي هغوی خو زما وړونه دي، هغوی سره زه وخت نه ضایع کوم. زه ډیموکراتان غواړم چې په مخه کړمه. ما ډیموکراتان راخیستي دي. مهرباني وکړئ خپل یو څه د زړه براق وباسئ. موضوع دغه ده چې ډیموکراسي کفر ده. کفر ده؟ او که نه؟ بلکل کفر ده. ښه یې نوره؟ الحمدلله. تاسو ښه یاستئ؟ د خوله دې ولې پټه کړې؟ دا خو مې نو ځکه پټه کړې ده. ستا بریتونه خو واړه دي، زما بریتونه ستا له بریتونه ډېر غټ دي. بېشکه بېشکه. بس الله دې ژوندی لره چې هر چېرته وي پوه شوې. امین امین. مننه کوم سلیم خان، الله دې خوشحاله کړه. او دا ستا کمنټ خو زه ایسته کومه. د ډیموکرات لفظ مطلق پر ځان باندې مه ایږدئ، ځکه ډیموکراسي کفر ده، مطلقاً کفر ده. موږ ډیموکراسي بایکاټوو. حتی په ټوکو کې لا هم د چا سره مه وایاست. د ټوکو په ټوکو دین دی یو د انسانانو جوړ کړی دین دی، د انسانان په لاس جوړ شوی دین د قرآن په ضد دی. وختې کې چې موږ وایو چې معنا زه ډیموکراس یم، د دې معنا داسې ده چې زه خدای نه منم. ځکه ډیموکراسي وایي خدای به نه منې، رسول به نه منې، دین به نه منې. ډیموکراسي اصلي مطلب دا دی زما ګرانه وروره. الله دې خوشحاله کړه، ژوندی واوسې. ژوندی اوسې. مخکې ته ښه. مننه. الله دې مننه. اوس خپل اسلام پال ملګرو ښه چل سره زده کوي. سم سړی به وایي زه ډیموکرات یم. سلیمانزی شریف سلیمانزی ډیموکرات یم. اوس اسلام پالو ما سره چل شروع کوي چې زنګ نه ورته کوي وایي ډیموکرات یم. بیا موږ لغمانی چل سره کوي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ بخیر. مننه. الله دې خوشحاله کړه، ژوندی اوسې. تاسو ته هم ښه راغلاست وایي په دا هیله چې جوړ روغ خوشحاله به یې وروره. کور مو ودان، خدای دې آباد لره. مننه. موضوع مو ده شریف سلیمانزی صاحب ډیموکراسۍ په هکله کفر او که اسلام ده، همدا موضوع مو ده. نو تاسو آماده یاستې بحث ته؟ وروره تر کوم ځای پورې سما تا بس تعقیب کوو وامې اورېده. ګرسې وخت یم راځئ که خو په هر صورت خیر. زه به یو څو شیان درته ووایم. مهرباني وکړئ. یو داسې دا اوس تا دا مخکیني ورور څه وویله چې ډیموکراسي دین دی، دا دین نه دی، دا یو قانون دی چې د ښه کنټرول د مملکت او د خلکو لپاره جوړ شوی د انسانانو په وسیله. او دین خو ټول من قبلو. نو داسې یو چا وویلی چې زه ډیموکرات یم، دا خو په دې معنا نه دی چې هغه خدای نخواسته کافر سو. یعنی ګوره ته په دې اند باندې یې چې ډیموکراسي نظام دی، دین نه دی که نه؟ یو قانون دی د انسانانو، لکه ترافیکي قانون. د کومې نګاه څه وایه؟ مثلا یو تاریخ پوه، یو ډیموکرات، یو فیلسوف، دا حواله چا ورکړې ده؟ په کوم کتاب کې ورکړې ده؟ څنګه ورکړې ده؟ که ته د خپل عقله څخه ماته وایه. نه دا زه له ځان نه درته وایم. البته ما او تا باید د خپله ځانه خبرې ونه کړو. ګوره تاریخ په مخ کې پروت دی، اسلام دین په مخ کې پروت دی. زه تا ته ګوره، زه چې ډیموکراسي دین بولم، زه ته زما څه سوال وکړه، مهرباني وکړه سوال وکړه چې په کوم دلیل ملا صاحب دا ډیموکراسي دین دی. زموږ او د تاسو ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم، نو هغه یو چا ته دعوت ورکوو، په زور نه ورکوو. او دا په اسلام کې راغلي د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د موږ تاسو وظیفه ده، د هر مسلمان وظیفه ده. بېشکه دې کې شک نه لرو. خدای نخواسته دین په یو ټکي کې ځکه نه دی کې یو ټکی کمیږي او نه زیاتیږي او نه یې کم انسان کوی شي دا کار. نو هغه ډېر په نرمۍ حتی له کافرانو سره سره معلومداره کافران وو، هغوی ته به یې دعوت ورکوو. نو هغوی به یې رادعوتول اسلام ته. نو هغه ته چې کوم شی د خدای له طرفه راغلی و او هغه د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه نورو وحی ورته راتله، نو ده موږ ته را رسولی دا دین او کامله سوی 1440 کاله کېږي تقریبا، که غلط سوی نه یم.
اوس د دې خبرې څه شریف خانه د دې خبرو څه یعنې اخسته څه کوې دا اوس چې کوم دی دا خو زه هم قایل یم چې دین داسې په نرمښت هم راغلی دی په تبلیغ هم راغلی دی